الله و ابراهیم اسحاق او یعقوب ته وویل چې د دې غونډۍ سر ته وخیږه او شاوخوا وګوره، دا هغه ځمکه ده چې ما او تا ته درکړې ده. بیا روان سه او غره سر ته وخیږه. اوس موږ ګورو او هغه ځایونه معلوموو او بیا په هغه ځای کې میشت کیږو. موږ مسا دا غره ته پر لاره یو چې دا د حبران او بیت الله هم ترمنځ یو ویجاړ ځای دی. دې غره ته د رسېدو دوه شرایط دي: نه به ښځه راځي او نه به د چا سره مرکه کوي. غره ته پر لاره مو یو څو د ځوانانو او پسونو ډلې ولیدلې. دوی ټول د فلسطینیانو پر مځکو میشت سوي وو. دا ټول د اسرائیلو د هغه نوې ستراتیژۍ برخه ده چې له مخې د فلسطینیانو مځکې غصبول غواړي. دوی د ستر اسرائیل جوړولو هیلې لري او دا کار یو الهي امر بولي. دا ځوانان د خپلو مشرانو تعقیب په پټو سترګو کوي. موږ په دې برخه کې د خپلو ځوانانو تعلیم ته زیات وخت ورکوو تر څو د اسرائیلو د ځمکې بیرته اخیستلو نظریه تعقیب کړي. دا د فاشیستانو او توکمپالو یوه ډله ده. دوی په رسمي ډول د یهودو د واک ته د رسېدو لپاره هر څه کوي. دوما یو فلسطینی ښار دی چې په شمالي ویسټ بانک کې موقعیت لري. د جولای په یوه ګرمه شپه کې په ډېره خواشینۍ سره دا ښار د فلسطینیانو پر وړاندې د غاصبو یهودیانو د وحشت شاهد و. ما لمبې ولیدلې خو نور مې څه نه دي په یاد. یوازې مې دا په یاد دي چې زما پر بدن تلویزیون ویلې کېده. یو چا په دې وخت کې آیت ته ورغږ کړل. هغه بیا راغلی او زه یې د باندې وویستلم. یوازې مې همدا په یاد. یو څو کاله وړاندې په دومه کې د غره د سر هلکانو په نامه د غاصبینو یهودیانو یو ډله وه. دوی ولاړل تر څو د تل په څېر بیا پر یوه کلي حمله وکړي. په هغه شپه یې د خلکو ډک یوه کور ته اور واچوي. په هغه اور کې یو ماشوم د خپل مور او پلار سره یو ځای په اور شهیدان شول. او یوازې دا یو زوی یې ژوندی پاتې شو، خو کورنۍ یې له لاسه ورکړه. دا جرم د غاصبو یهودیانو د پوره یوې ډلې لخوا ترسره سو، خو جزا یوازې یوه ته واورول سوه: امیرم بینیو لیاو. ایتمار بینګور چې اوس د اسرائیلو د ملي امنیت وزیر دی، د ده وکیل و. ایتمار بینګور د غره د سر په نامه د بدماشانو مشر و. د خورا ډېر خلک سره راټول کړي وو او دا وحشت یې ورښودی تر څو په دې ډول پر فلسطینیانو حملې وکړي. دا قصه نور اړخونه هم لري.
د ډوما تر حملې وروسته یوه انځوریزه راښکاره سول چې پکښې غاصب یهود په داسې حال کې د خوښۍ اتڼونه کوي چې د وژل سوي ماشوم عکس یې د تورې په سر کې ټومبلی دی. د واده په دې انځوریزه کې لیدل کیږي چې ایتمار بنګور خان دی. د محکمې څخه د باندې د سوځول سوي کورنۍ خپلوان راغلل، نو یهودیانو پر نارې کړې چې علي چیرې دی؟ علي دلته نسته، علي په تنور کې دی. Ali's not here. Ali is on the grill. The settler who was sent هغه يهودي چې سزا ورته واورول سوه هم د غره د سر د بدماشانو یو غړی دی. د غره د سر ځوانان ډیر خطرناک، لوچګان، وحشي او جنجالیان دي او دوی باید راوګرځول سي. provocative, are hostile, are violent, and they have to be contained. دا د لاس څخه تر 20 کلونو پورې ځوانان دي. اساساً دا د تاوتریخوالي یوه برخه ده، د غاصبینو د تاوتریخوالي برخه. د اشغال سوي ویسټ بانک غونډۍ د دوی د جګړې میدان دی او اکثره وختونه دا ډول کړنې کوي. دوی قسم کړی چې د فلسطین د خاورې څخه به په هر قیمت چې وي فلسطینیان باسي. Gangs of دا بدماشان غاصبین هر وخت پر فلسطینیانو چاپې وهي communities. او هیڅوک هم څه نه ورته وایي. دا هر څه د حکومت په ملاتړ کیږي. دا هغه وخت تاوتریخوالی دی چې د هغو کسانو لخوا کیږي چې موږ ملیشې هم ورته ویلی شو. دا ټولې د اسرائیلو ملیشې دي. په دې حملو کې د ویجاړیو سره سره وژنې هم وي. دوی په دې باور دي چې خدای د فلسطین د ټولې مځکې وعده زموږ سره کړې ده، ان د اردن د ختیځ څخه، Side of the Jordan as well. او موږ باید چې د خپل د حق لپاره کار وکړو. Right for this. And if that's او که اړینه وي د زور او تاوتریخوالي څخه هم کار اخیستلی سو تر څو دوی د دې مځکې څخه وباسو. ششپا یروشلم، ششپا ټول اسرائیل، ششپا ډانیلا وایس. نه حماس، نه PLO، نه نړیوال قوتونه، نه ملګري ملتونه او نه یونروا د غزې حق لري. غزه یوازې د اسرائیلو ده او دوی به هلته حکومت کوي. هر څوک یې د غره د سر ځوانان بولي. دا څوک دي؟ که ته غواړې چې د غره د سر ځوانان ښه وپېژنې نو ته باید لومړی ما وپېژنې. ډانیلا ویز یوه واکداره غاصبه ده. دا د دې حرکت د مشرانو څخه ده. دا یوه ډیره سرسخته مشره ده. زه دلته په ودانیو جوړولو او میشتېدلو کې د 1980 کال د جګړې راهیسې مصروف یم. د 1980 کال هغه معجزه‌واره جګړه. War in the Middle East. Israeli forces drive spearheads. په منځني ختیځ کې جګړه. اسرائیلي ځواکونه سینا دښتې ته ننوتي دي. جنوب ته یې سویس کانال، شمال ته یې عقبه. Capturing the west bank of the Jordan River and occupying 2 o'clock in the afternoon. د ماسپښین 2 بجې وې چې د خطر زنګ مې واورېد. ویل چې موږ باید مورچو ته ننوځو. په هغه وخت کې زه پوه سوم چې دا د خدای هغه خبره ده چې زما په ګډون خپلو نورو خلکو ته وایي چې موږ لا تر اوسه د اسرائیلو د ځمکې د نیولو دپاره دومره څه نه دي کړي. For redeeming the land of Israel. که سیاسیون دا پریکړه وکړي چې تاسو باید دا هر څه پرېږدئ، د دې خبرې هیڅ امکان نسته چې موږ د دا هر څه پرېږدو. موږ په دې لار کې خپل ژوند بایللی هیڅ امکان نه لري. مقصد که حکومت ووایي نو دوی باید موږ ووژني. موږ دلته د یهودو 250 نوي ټولنې آبادې کړي دي. په دې ټولنو کې 15 لکه یهودان اوسیږي، یعنی 500,000 او نور هم را روان دي
And in the eastern یورشلم په ختیځ گاونډ کې نور 350,000 یهود اوسیږي، یعنی موږ اوس 1 میلیون ته رسیږو چې بلاخره به دلته 2 میلیونه یهودان وي. نو هر څنګه چې سي د فلسطینی حکومت د جوړېدلو امکان نسته. د دې هر څه نتایج درته بیانوو. د غزې د جګړې څو میاشتې کېږي. دا یوه ډېره بېرحمه، ویجاړونکې او وحشیانه جګړه ده. خو د فلسطینیانو سره د اسرائیلو جګړه یو بل محاذ هم لري چې هغه هم همدا ډول بېرحمه د تاوتریخوالي ډک. په ویست بانک کې هم د غزې په شکل یو جنگ روان دی، خو په دې اړه نړیوال څه نه وایي. خو چې په ویست بانک کې څه روان دي هغه هم د همدا ډول وحشیانه دي. نه یوازې دا غاصبین اوس د فلسطینیانو پر وړاندې دا ډول وحشت کوي، بلکې د پوځ لخوا هم د وسلو او د ریشیو مرسته ورسره کېږي. تاسو په کوچنیانو پسې راغلي یاست؟ دا خو ماشومان دي. څه در شوي دي؟ څه کیسه ده؟ څه وسول؟ تاسو وکړل؟ عقوب مو راپورته کوئ. پولیس وګوره، ته خپل ځان ته وګوره، په ماشومانو پسې را روان یې. د هاوټ ماون غاصبین دا ډول ماشومان بندیانوي. دی پرېږدئ. دا هلک ونیسئ. وشرمېږئ چې د ماشومانو سره مو دغه حال دی. دا خو ماشومان دي، وشرمېږئ. تاسو مجرمین یاست. دوی د زور څخه کار اخلي. دوی د پوځ وسلې او دریشي کاروي تر څو خپل اهداف په لاس راوړي. د دوی اهداف دا دي چې کلو ته ننوځي او په ډیره بېرحمانه ډول د خلکو څخه پوښتنې وکړي. هغوی ته اخطار ورکوي که په دومره وخت کې ونه وتلی نو موږ به مو په دا ډول وځوروو او دا ډول تاوانونه به درته ورسوو. موږ په اشغال سوي ویست بانک کې 22 ورځې تېرې کړې. د غاصبینو او د دوی د مشرانو سره مو ولیدل. موږ د دوی نوې وسلې او ستراتیژي ولیدلې په کومو چې دوی فلسطینیان د خپلو مځکو پرېښودلو ته مجبوره کوي، او موږ د دوی کومکیان ملګري هم ولیدل. اشغال سوي ویست بانک یو ډېر خطرناکه ځای دی. راځئ ویې ګورو چې دا اوس عسکر دي که د غاصبینو عسکر دي. موږ باید چې د غاصبو باور ترلاسه کړو ترڅو دلته وګرځېدلی سو. لومړی مو د اسرائیلو په پارلمان کې خپل بخت وازمایه. دلته د غاصبو زیات مشران خپلې چوکۍ لري. موږ دلته د ده ملاقات ته راغلو. سلام، ښه راغلاست. زما نوم زویسکوټ دی. زه 6 ماشومان لرم او په یتزار سیمه کې اوسېږم او همدارنګه د اسرائیلو د پارلمان نیسټ د مذهبي برخې غړی یم. دی د فلسطینیانو پر وړاندې د غاصبو اسرائیلو د ظلمونو په اړه څه فکر کوي؟ ځینې وایي چې دا ډېر بد وضعیت دی، خو زه خپله کوم غلط څه نه وینم. دا زما په جودیا او سامرا کې د اکثرو یهودیانو نظر دی. خو د ده قصه تر دې ډېره اوږده ده.
یو سکاټ د غره د سر د ځوانانو د ډلې یو ډیر سختدریځ سړی دی چې اوس پارلمان ته رسیدلی دی چې دا ډیر عجیبه ده. دا ډیر د شرم خبره ده چې دی اوس د اسرائیلو د پارلمان یو غړی دی. دی یو راډیکال او شرخوښی سړی دی چې د فلسطینیانو په بیا کوره کولو کې لاس لري. دا هر څه د نتنیاهو او د ژغورونکي په نامه د یوې ډلې ترمنځ د اړیکو په پایله کې رامنځته شوي دي. په راتلونکي ورځ یې موږ هغه ځای ته راوغوښتو چیرې چې دی اوسیږي. یتزار د فلسطینیانو څخه په غلا سوي مځکه کې ودان کلی او د ویسټ بانک په دې کلي کې تر ټولو ډیر وحشتونه ترسره سوي دي. دا د ژغورونکي په نامه د یوې ډلې یو قوي میشت ځای دی چې دا ډله خورا وحشي ده. ویټزار ته پر لاره ډیر شعارونه او بیرغونه لیدل کیږي چې په ډیر ویاړ سره د غاصبو یهودیانو شتون په ویسټ بانک کې ستایي. د سړک پر غاړه څو فلسطیني کلي پراته دي د یتزار په ګاونډ کې. دا کلي دومره خاموش دي لکه هیڅوک چې پکښې کې نه وي او د دې تر شا یو دلیل دی. د یتزار څخه هر وخت حملې پر کیږي. د غاصبینو د ساتنې لپاره اسرائیلي فوج دلته هر ځای شتون لري. دی زموږ د پاره انتظار دی. دا ټوله د اسرائیلو حکومت دی. هغه غرونه د اردن دي او هغه اردن دی. اسرائیلي غاصبین پلان لري چې د ویسټ بانک او غزې ورهاخوا نور ځایونه هم ونیسي. دوی غواړي چې د تورات پر نقشه جوړ اسرائیل خپل کړي. د اسرائیلو د حکومت سرحدات هغه دي چې تا یې د ابراهیم سره وعده کړې وه، د فرات د سیند څخه د نیل تر سیند پورې. نو دا خو اوس د نورو هیوادو برخې دي. د سوریې هو د ډیرو هیوادونو. موږ خپل تورات لرو. موږ ته یوازې هغه مهم دی. موږ د نړۍ د ملتونو سره په ګډه هر هغه څه کوو چې کولای سو، خو چې دوی زموږ سره هیڅ لاره نه وړي. موږ خپل لیبرال حدود لرو چې په هغوی عمل کوو. د یتزار تر غصب سوو غونډیو لاندې یو بل کلی هوار دی. پر دې کلي د غاصبینو لخوا پرله پسې حملې کیږي. فلسطیني رسنۍ وایي چې 15 کورونه او 90 موټرونه د 400 غاصبو اسرائیلیانو لخوا سوځول شوي دي. په سلګونو اسرائیلي غاصبینو پر یاد ښار حمله کړې ده چې پکښې کورونو او موټرونو ته اور اچولی دي. پکښې یو فلسطیني ځوان هم وژل شوی. یو لوړپوړي اسرائیلي چارواکي ویلي چې فلسطینیان باید د حوارا د کلي څخه ووځي، کنه ټول به ووژل سي. دا یو ډیر ښایسته او ښه ځای دی، خو یو کوچنی ستونزه لري. موږ ته نږدې دلته یو څو لکه کسان اوسېږي او دوی غواړي موږ ته ستونزې جوړې کړي. یو څو هلکان د حوارا ښار ته ورغلل او د کلي په بغل کې یو څو موټرونه او دوکانونه سوځولي وو. دا خو دومره د حیرانۍ خبره نه ده. دوی ان څوک په چپلاخه هم نه دی وهلي. دوی فقط یو عکس العمل ښکاره کړ. نو زما په اند دا باید څوک ونه غندي. دا د غندلو وړ نه ده. موږ د یوې غصب سوي سیمې سره نږدې یو چې د ویسټ بانک په شمالي څنډه کې موقعیت لري. موږ داسې یو ځای ته روان یو چیرې چې اسرائیل د عوامو د سترګو څخه ځان پناه کوي. دې ځای ته فغرات شیوریم وایي. دا خو ډیر پټ ځای دی. وینې ما ستا سره وعده کړې وه چې تا به داسې پټ ځای ته راولم په دې ځای باندې ان نور څوک خبر هم نه دي چې داسې یو ځای دی وي. دلته به موږ د مځکې د غصبولو تر ټولو کامیابه تګلاره وګورو چې د 1968 د جګړې څخه دوی په کار اچولې ده. دا هغه کمپونه دي چې پکښې اسرائیل هر ډول نړیوال اصول ماتوي. دوی ورته کمپ وایي چې ځینې یوازې د غونډۍ پر سر یو کاروان وي او ځینې بیا سم عادي کورونه لري. کله چې دلته راغلو یوازې همدا موټر مو لرل. اوس یو کوچني کور رغوندي ښکاري. هلته د بسترو لپاره ځای دی.
او یو ځای زموږ د زوی لپاره هم دی. دلته زموږ د کالو لپاره المارۍ وه. تشناب او حمام هلته دي. خلاص یې کړم. دلته حمام، تشناب او دستشویي دي. یوه اونۍ مخکې موږ نوې ودانۍ ته کډه شو. یوه کورنۍ او څو ځوانان راووځي، د غونډۍ پر سر ځای ونیسي او بیا په خپل شاوخوا فلسطینیان ځوروي. اکثره وخت یوه رمه یا داسې بل څه هم ورسره وي او د باندې یې راباسي. بیا پر دې شاوخوا فلسطینیان پر خپلو مینو نه پرېږدي او ظلمونه ورسره کوي. The Palestinians from their farmland. دا کار یوازې د غونډۍ د خلکو نه دی، د دوی سره د اسرائیلي حکومت ملاتړ ورسره دی. دوی غواړي د ویسټ بانک ټوله سیمه ونیسي ترڅو په راتلونکي کې د فلسطیني حکومت تر واک لاندې رانسي. زه په تورات باور لرم او زه په دې هم باور لرم چې دا ځمکه د اسرائیلو ده، ځکه چې دا د ابراهیم سره د خدای وعده ده. دا ټوله د اسرائیلو ځمکه ده. په نړیوالو قوانینو کې د بل په ځمکه کې میشتېدل غیر قانوني دی، خو د اسرائیلو په قانون کې قانوني دی. خو دا ډول کمپونه د اسرائیلو په قانون کې هم غیر قانوني دي، خو بیا هم حکومت دوی ته د اوبو، برېښنا او امنیت خدمات وړاندې کوي. And security. د پوز په توګه زموږ مسؤلیت دا دی چې کچېرې هم یو یهودي اوسیږي نو موږ یې باید ساتنه وکړو، هغه که د عامو یهودانو کورونه وي که د غاصبینو کمپونه. موږ په کیبورډز کې د 3 کلونو راهیسې اوسېږو. موږ ته دا فرصت راکول سو تر څو دې ځمکې په ساتلو او بدولو کې برخه وه. موږ ځکه دې ځمکې په اړه فکر وکړ چې موږ ورسره بلد وو، ځکه چې دا مین ولته نږدې ده. دا ټوله سیمه د حکومت ځمکه ده. دا د نهل کانان طبیعي زیرمې برخه ده. په کومه طریقه چې حکومت ځمکې خپلوي، زه به وایم چې دا یو ډېره بدرنګه طریقه ده. هیڅ صداقت پکښې نشته. I would say ugly way. Not honest. د فلسطینیانو د پاره کښت کول ستونزمن وو ترڅو ځمکه شاړه پاتې شي. بیا نو دا شاړه ځمکه د حکومت اعلانېږي. If Prime Minister Netanyahu که لومړی وزیر نتنیاهو اوس ماته زنګ ووهي او ماته ووایي دانیاله موږ باید اوس دستي پر یو ستراتیژیکه غونډۍ یو کمپ جوړ کړو، نو د دې کمپ دپاره ته آماده یې؟ زه به ورته ووایم زه د نوي غونډۍ پر سر د کمپ جوړولو لپاره تل آماده یم. نه یوازې چې آماده یم بلکې دا زما همیشنۍ هیله ده. not only am I ready, it's my constant dream. د شمالي اشغال شوي ویسټ بانک څخه تر جنوبي غونډیو پورې موږ د بټ ان مقبوضې ته ځو. دا ځای هم د عوامو د سترګو څخه پټ ساتل شوی، خو دې ځای ته د ورتګ لپاره باید چې د ده سره لومړی وګورو. میر ایونټو په دې سیمه کې د غره د ځوانانو یو مشر. اوس وخت د اسرائیلو په ځمکه کې خلک ښه بیداره دي. په سیمه کې د ځوانانو په سلګونو کیمپونه او خیمې جوړې شوي دي او په خپل کار بوخت دي، خو اوس هم موږ ته ډېر کار پاتې دی. موږ به یې انشاءالله بشپړ کړو. موږ اوس ګیویت او هیوا ته روان یو. هلته زه او زما ښځه د 2.5 کلونو راهیسې کار کوو. کومې غونډۍ چې د اسرائیلو په لاس کې دي ډېرې ژر به آبادې شي. آیا دا پولیس دي؟ یا دا د دې کلي د شورا د امنیت والا دي. څنګه یې داوته؟ څه کیسې دي؟
څنګه یې؟ ښه یم. دی د کې مرسته په کوي؟ د یو مستند جوړوي. چیرې ځئ؟ غونډۍ ته. غونډۍ ته؟ هو. موږ باید هغه زړې غونډۍ ته ولاړ شو. هلته پوځیان جنجال نه کوي. د دې کمپ څخه فلم مه کوه، سمه ده؟ هیله کوم د کمپ څخه عکاسي مه کوه. دوی ته ووایه چې اسرائیلو د دې ځمکې په خاطر دوی اسرائیلو او په ځانګړي ډول بیا یهودو ډېر تکلیفونه ګاللي دي. ترגיל. כן. هر یو د غوا او سترې قرباني یا حلالیت انتظار باسي. پوهېدونکي یې څوک راوړی دی؟ دا هم ما عکاسي کوه. د غونډۍ څخه ښکته څه روان دي چې دوی هر وار موږ ته وایي چې عکاسي یې مه کوه. موږ دا شواهد د یوې پټې کمرې په مټ ترلاسه کړل او دا هغه څه دي چې دوی یې موږ ته د عکاسۍ اجازه نه راکوي. دلته غاصبو یهودیانو ته پوځي تمرینونه د دې دپاره ورکول کیږي چې په شاوخوا سیمه کې فلسطینیان وګواښي. دې ته وایي اوسپوس یا کمپ، او دا بیا سرحد دی. د څه شي سرحد؟ هر کمپ ځان ته یو نوی سرحد جوړوي او هڅه کوي چې ډېره سیمه په خپل واک کې راولي. ما نقشه وکتل او ومې لیدل چې دا یو ستراتیژیک ځای دی. نو موږ پرېکړه وکړل چې دا ځای به نیسو. دا ځای په دې سیمه کې ډېر ستراتیژیک دی. زموږ هدف دا دی چې دلته راسو او د لاندې څوکې ټوله ونیسو. دا په دې سیمه کې ډېرې لوړې سیمې دي. آیا دی د وژلو دپاره آماده دی؟ ځمکه او وینه سره تړلي دي. که موږ وژنو ته اړ کېږو نو بیا یې باید ووژنو. دا غرونه ټول د یهودي دي. دلته به یهودان د نیویارک څخه راسي. دا اوس د ځوانانو ترمنځ په یو ټوکه بدله سوې ده. موږ به هم هلته ورځو. موږ اوس هم هلته یو، خو موږ به د ځمکې د مالکینو په څیر ورځو. دې ځای ته د لاسرسي دپاره باید چې پر ځان قوانین ومنو. یو دا چې د غونډۍ څخه کښته د هغې ودانۍ د جوړښت عکاسي به نه کوو چې غاصبین یې جوړوي. خو موږ د لیرې څخه د دې عکاسي وکړل. پوښتنه اوس دا ده چې دوی څه شي جوړوي. نو موږ دا هم وکتل. دا اوس د امنیت دپاره جوړوي که نه؟ دا د امنیت او د حملې لپاره دی. دا ځای د یو ځای کېدلو لپاره هم دی. دوی هره شپه دلته سره رايوځای کېږي او پر کلو د حملو لپاره ځي. دی د فلسطینیانو د صارف کلی یادوي او دی دا وایي چې اسرائیلي غاصبین کلي ته ورکښته کیږي. فلسطینیان ښکنځي او ځوروي تر څو دوی خپلې ځمکې پرېږدي.
دا د پولیسو الوتکه ده که د پوځ؟ څه شي دا الوتکه دا غزې ته روانه ده غزه دلته نږدې ده د دې ځای څخه لرې نه ده. ته چې د غزې انځورونه وینې نو څه احساس کوې؟ אני מתחיל להיות שמח. צדיק יחזן הקם, אמר בריחץ בדם הרשע, אומר דוד המלך, שהיה האיש הכי עדין בעולם. یوازینی څه چې موږ ساتلی سي هغه په دې پوهېدل دی چې همدا زموږ هدف دی. دا یو مقدسه جګړه ده. جګړه همدا ډول ګټل کیږي. تاسو د دښمن مځکه نیسئ او دښمن وژنئ او همدا ډول جګړه ګټل کیږي. زما نوم ناټي روم دی. زه د مخکښانو څخه یم. ما دلته 3 ټولنې آبادې کړي دي او زه یې وکیل یم. مخکښ یعنې هغه خلک چې ورته غاصب وایي؟ همداسې ده. کله چې موږ په لومړي ځل دلته راغلو ناټرام دا ځای خوښ کړ. په مقبوضه ویست بانک کې تاریخي شایلو ښار د ده خوښه تصادفي نه وه. موږ دلته په یو تاریخي ځای کې یو په شایلو کې 360 کاله وړاندې دا د اسرائیلو لومړی پایتخت. دلته چې هر ځای کیندنه وکړې نو ته به د دوهم معبد د وخت تاریخي سکې ومومې د لومړي معبد د وخت. نو بېشکه چې دلته د فلسطین په نوم څه نه و. ناټرام هم په پارلمان کې یو واکمن شخص دی. د اسرائیلو عامه ډیپلوماسي او ستراتیژي پر معلوماتو کنټرول او په خپله خوښه بدلول دي. دی په ټوله نړۍ کې ګرځي ترڅو د غاصبینو پیغام خپور کړي. دی د خارج څخه د ګرځندویانو ډلې راولي ترڅو د دې ځمکې د نیولو چاره په خپله خوښه ورته بې ضرره او مثبته وښیي. دی یو وکیل هم دی. یو بل سړی چې موږ مرکه ورسره وکړل هغه ستا همکار ناټرام و. هو هغه زما همکار دی او یو وکیل دی. هو دا ټول زموږ لخوا نشر سوي. دته ډېری مراجعه کوونکي د غره بدماش ځوانان دي. پر غاصبینو قانون عملي کول تر هغه ځایه چې امکان لري هغه د یو ډرامې غوندې دی. کله چې ناټرام اړ سي چې باید محکمې ته ولاړ سي هغه هم ځکه چې حکومت داسې وښیي چې په دې اړه موږ یو څه کوو خو په اصل کې دې هر څه ته هیڅ توجه نه کوي او په همدې خاطر د ټول مراجعینو ته هیڅ نه ویل کېږي او خوشي کېږي. نو بېشکه چې دلته د فلسطین په نوم څه نه و. د مخکښان چې دوی ورته د غره خلک وایي ښه خلک دي. دوی په تورات عمل کوي او غواړي چې دلته په امن کې ژوند وکړي. تر دې مرکې څو ورځې وروسته او وروسته تر هغه چې د موږ ته دا هر څه وویل موږ یې خپلې مقبوضې اشکودش ته ور وغوښتلو چې دوی ورته د اسرائیلو زړه هم وایي خو په اصل کې دا د فلسطینانو پر شخصي مځکو جوړ دی. د ډوما کلی خو به مو په یاد وي. هغه کورنۍ مو په یاد ده چې غاصبینو په خپل کور کې ژوندۍ سوځولې وه. حمله کوونکي د دې ځای څخه ورغلي وه. دوی پر ډوما کلي د حملې دپاره د دې غونډۍ څخه ورکښته سوي وه. دا هغه بس دی چې موږ پکښې اوسېدو. زه یې فقط درته تشریح کوم چې په شروع کې یعنې په لومړیو 2-3 کلونو کې یوازې همدا بس و. ښه ښایسته ځای دی. د دې ځای په اړه څه ښه ویل سوي دي. دا ځای لکه جنت. کتاب کې لیکل سوي دي چې موږ باید چې د سمایا تر غره پورې ولاړ شو او موږ اوس دا یو په غره کې یو. کله چې موږ دا هر څه راپیل کړه نو هیڅ چا هم دا باور نه کاوه چې موږ دې کامیاب سو. دا د نبوي اوامرو د جملې څخه دي چې موږ یې کوو. په نړۍ کې 1 میلیون او تر 1 میلیون زیات خلک په دې اوامرو باور لري او غواړي چې د دې برخه سي. څومره چې دا باغ خواري غواړي هغومره یې میوه او شراب خوندور وي. موږ هیله لرو چې خدای مو د سختیو څخه وساتي. ګوره په کتاب کې زموږ سره خدای وعده کړې ده چې د 3یم ځل لپاره د دې مځکې نیول به ابدي وي. بیا به موږ د دې ځای څخه نه ځو. هیله لرم چې موږ به په هغه ابدي کې یو.
که ته د دې ځمکې پرېښودلو ته مجبوره سوې نو ته به جګړه وکړې که نه؟ زه به د هر هغه څه پر وړاندې وجنګېږم تر څو د دا ډول پرېکړې مخه ونیسم. دا به یو احمقانه پرېکړه وي. دا به د لا نورې وینې بهونې لامل سي او د دې احمقانه پرېکړې په وجه به ډېر خلک ووژل سي. تکړه ساتونکی وګوره دا څومره ښکلی دی. دی دلته د هغه عسکرو لیدو ته راغلی چې د ډومه پر کلي پام کوي. د ورایه ښکاري چې دلته مشر څوک دی. دا خو نو امنیتي ترتیبونه دي. بل څه خو به نه غواړي. نه پوهېږم که بل څه غواړي هم نو دا خو یو توپنچه ده پوهېږې. دا اتومات ډزې کوي. Among the soldiers په دې on this عسکرو کې یو hill is a برتانوي British هم citizen. په پوځ کې خو یوازې اسرائیلیان وي که نه؟ هم وي هم نه وي. یوه ډله چې هغه ته یوازې سرتیري وایي دا هغه دي چې د نورو هیوادونو څخه راځي او په اسرائیلي پوځ کې دنده ترسره کوي. ناټرام دا هیر کړي چې ویډیو یې کېږي. دی عسکرو ته دا وایي چې دی څه ډول ګرځندویان دې ته اماده کوي تر څو د غصب ملاتړ وکړي. دوی ته څه ورښکاره کوي؟ زما کور مې هم ورښکاره کړ. هر چا په خپله خوښه جوړ کړي. موږ یې هم لرو. زما دا ډېر ځانګړی دی. زما ډېر خوښ دی. یاره زما تر هغه سپین زړوبي پورې ټول خوښ شول. د شاش زړوبی، سپین زړوبی او ښایسته خواړه. بیا زه اټمار ته ولاړم وشیکم ته. ښه شراب یې دی. هر یو خپل ښایست لري. יין טוב, אנחנו עושים יין מעולה. כל אחד בעניין שלו. אין לנו סיכוי שם, אנחנו בידינו התחתונה. יאללה, thank you so much. ډېره مننه. په مخه دې ښه ملګری، تکړه او زړور اوسه. یهودا شیما هم د ویسټ بانک په شمالي اړخ کې د غاصبینو مشر دی. دلته غاصبین نشته. دلته یوه ټولنه ده. دلته داسې قوم دی چې د نړۍ د نورو کسانو په څېر اوسېږي. Like everybody, every place in the world. ته د عربو داسې کلی یا ښار وینې چې پنجره دې ورباندې راګرځېدلې وي؟ یا ولې؟ عرب پوهېږي چې هر څه تېرېږي او ته پوهېږې دا یوازې تروریزم نه دی. This is a life way. دا د ژوند یو طریقه ده. دوی د هغه ډول ژوند کوي. دوی هر وخت وژنې کوي. که یهود په لاس ور نسي نو بیا خپله یو بل سره وژني. دوی غواړي چې یو څوک ووژني. هوات ګیلاد هغه مقبوضه ده چې دی پکښې اوسېږي او دا د یوه پلان سوي اشغال برخه ده. لکه په ځانګړو ځایونو کې ودانۍ جوړول چې د ویسټ بانک ساحې سره جلا کوي تر څو فلسطینیان یو د بل سره جلا کړي او په راتلونکي کې د یو فلسطیني حکومت د جوړېدلو مخه ونیسي. ته باید په یو خبره پوه سې. د عربو هر کلی غیر قانوني دی. They are not legal here. موږ باید دوی ووژنو. د دوی د ژوندي پرېښودلو هیڅ دلیل زه نه وینم. Keep them alive. سرسخت مذهبي غاصبین د کتاب اوامر عملي کوي. לא הייתי אומר חשיכה, אינו יכול להפר. אם כבר הייתה חשיכה, אז אם אלה עבר כבר יום, יעבר היום. ما نوم یوشوا موردچي شمیت دی. ته یو راهب یې؟ هو. تورات په مرزوا کې وایي موږ باید دا ځای جوړ کړو. زما په باور دوی باید چې مصر ته ولاړ سي. I think that they should go Egypt. اردن ته، لبنان ته، ایران ته، سودان ته، قطر ته دې ولاړ سي. ډېر هېوادونه دي. دوی ولې په اسرائیلو کې مفتي دي؟ Why they stuck in Israel? Some of them came from Egypt. ځینې د مصر څخه راغلي دي. هغوی د مصر ته ولاړ سي. ځینې د اردوغان ملګري دي. هلته دې ولاړ سي. ځینې به برېټانیې ته ولاړ سي.
ځینې به شمالي امریکا یا جنوبي امریکا ته ولاړ شي. اندونیزیا چې تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی منتها دلته د نه اوسي. دلته په منځني ختیځ کې شتون ناممکنه دی. موږ د اشغال سوي شمالي ویسټ بانک څخه جنوبي هبرون غونډیو ته ځو. زموږ سره د پخوانی اسرائیلي پوځي نادا وایزمن را سره دی. زه د پوځ سره په 2005 کال کې یو ځای شوم. په ځانګړي ځواک کې مې خدمت وکړ. هو، زه او زما ملګري لرې ویشتونکي وو. په هغه ډله کې هر یو لرې ویشتونکی وو او ما هدف ورښودی، یعنی زما دنده دا وه چې هدف به پیدا کوم. د هغه وخت په اړه چې ته په پوځ کې وې کومه پښیماني لرې؟ ولې نه؟ ما داسې څه وکړل چې د یو دیموکرات ښاري سره نه ښایي چې باید داسې وکړي. ما چې څه وکړل زه هغه نه سم جبرانولی، خو زه هڅه کوم چې جبران یې کړم. موږ اوس پر 8م سړک د ویسټ بانک اصلي سړک ته روان یو، کم چې د شمال څخه جنوب ته پروت دی. زموږ ښي خواته هبرون دی چې دا په ویسټ بانک کې د فلسطینیانو دوهم لوی ښار دی. 2,30,000 فلسطینیان پکې اوسېږي. هبرون یوازینی هغه ښار دی چې غاصبین هم پکې اوسېږي. ټول غاصبین د غونډیو پر سرو یا د باندې په درو کې دي، خو په هبرون کې دننه 650 غاصبې کورنۍ دي چې خپله یې ځانونه کهانسټ نومولی دي. دوی د میرکهان راهب په نظریاتو باور لري. اساساً دوی په دې باور دي چې یهود تر نورو انسانانو بهتره دي. دوی خورا جنجالي او ظالم غاصبین دي. زه په ویسټ بانک کې په یو مقبوضه کې په یو مذهبي او ښي اړخي کورنۍ کې رالوی سوی یم. کله چې د پوځ سره یو ځای سوم او په هبرون کې مې دنده پیل کړم، نو ما ته په هغه وخت کې د غاصبینو د قصو او زما د ماشوموالي د قصو څخه پرته بل هیڅ هم نه وم. د کورو پر شاوخوا هر ځای کټارې او پنجرې وي. شاوخوا عسکر هم وي چې دا عسکر نه یوازې د غاصبینو دفاع کوي. ډېر کلونه وروسته زه په دې پوه سوم چې هبرون یو فلسطیني ښار دی. دا کوڅه د فلسطینیانو پر مخ بنده کړل سوې ده. دلته پکې د کار کولو اجازه نه ورکوي. ان په دې کوڅه کې فلسطینیان اوسېږي خو دروازې ورباندې بندې کړي او د مخې دروازې پر طرف د راوتلو اجازه نه ورکوي تر څو پر دې کوڅه راووځي. او کلونه کېږي چې دا حال دی. باید چې همداسې سرټیټې یې وساتو او د کورونو دغه حالت او کورونو ته دا ډول ننوتل د دوی د عکس العمل قوا ورڅخه اخلي. ماشومان چیرې دي؟ ورژغ که ماشومان دلته دي. ماشومان د خوبه راوغورځېدل او په مرګ وډار شول. دا تاسو څه کوئ؟ په رسپي ډول 15-20 عسکر د ټوپکو سره په کور ورننوځي. هر څوک د خوبه راپاسوي. ماشومان چغې او نارې شروع کړي. په هبرون ښار کې د نورو ځایونو په پرتله تاسو ته د دې اشغال هر اړخ ښه معلومیږي.
که تاسو فرصت ترلاسه کړ ته به د هبرون د خلکو څخه ستا د کړنو په اړه بخښنه وغواړې؟ The people in Hebron. دا یوه ښه پوښتنه ده. ما په دې اړه هیڅ کله فکر نه و کړی. هو د دې بخښنې په غوښتلو به په تکلیف نسم. فلسطینیانو ته؟ هو فلسطینیانو ته. د هبرون تر ښار وروسته به موږ نور هم د جنوب خواته ولاړ سو. د ویسټ بانک آخري جنوبي برخه ده. هغه سیمه چې ماسافریاټا ورته وایي. هلته هم یو څه غاصبین او ډیر ناقانونه کمپونه سته. هلته هم ډیر وحشت سوی دی. نو دلته چې څه فلسطینیان دي او دوی چې هر څه جوړول غواړي، مثلا د اوبو سیستم جوړوي یا سړک جوړوي یا مدرسه جوړوي، نو اړ دي چې د ملکی چارو د ادارې څخه اجازه واخلي. دا د اسرائیلو په پوځ کې هغه برخه ده چې د ټولو اشغالګرو واک پکې چلیږي. نو په سی علاقه کې فلسطینیانو ته د جوړولو هیڅ اجازه نه ورکول کیږي. خو که بې له اجازې کوم څه جوړ کړي نو ټول بیرته ویجاړیږي. ځکه چې دلته د هر شي جوړول غیر قانوني دي. اوس پسې راځي او ویجاړوي. لومړی هغه څه چې ملکی اداره یې دلته جوړوي هغه دلته په جنوبي برخه کې د اوبو سیستم او تشنابونه دي. تشنابونه؟ هو تشنابونه. ځکه که د اوبو سیستم ویجاړ کړي نو په دې دښته کې د دې ټولنې بل څه ورانول ته هیڅ ضرورت نه پیدا کیږي. صحیح دی. دا ټول کورونه او په درو کې خیمې بیا اوبه نه لري، بیا دلته نسی پاتې کېدلی. د تلو په وخت کې بیا د 1948 په څیر په موټرو کې اجازه نه ورکول کیږي. موږ غواړو چې باید پیاده ولاړ سي او هر څه پر پښو یوسي. د نوټا په یوه سمڅه کې د 200 څخه تر 300 فلسطینیانو پورې د دوی یو کلی و. په دې کلي کې یوه مدرسه وه. پر دوی هر وخت د غاصبینو حملې کېدلې. د هغه ترڅنګ ملکی ادارې هم ملکیتونه ویجاړول. All of the time, but also demolition of the civil administrations as well. یوه نیمه میاشت مخکې دوی هغه کلی پرېښود. دلته دوی په سلګونو کلونو ژوند کړی و. تاسو دا وګورئ. زه عربي نسم ویلی. دې پانډا ته وګوره. فکر کوم دا پر دې دیوال و. نه پوهیږم چې دوی د ځان سره څه وړي دي. د دې هر څه څخه ښکاري چې د زنوټا خلک څومره ویرېدلي وو. دوی ان د مدرسې کتابونه هم نه دي ورسره وړي، نه یې میزونه ورسره وړي دي. هر څه ورڅخه پاتې سوي دي. دوی د راتلو څخه ویریږي. له بده مرغه د زنوټا عکاسي نسو کولی. یو څوک غواړي چې موږ باید د دې ځای څخه ووځو. تاسو باید د دې ځای څخه ولاړ شئ. سمه ده. تاسو ماسک ولې اغوستی دی؟ نه غواړم چې په فلم کې راسم. ته څه اړتیا لرې چې زما عکاسي کوې؟ څنګه؟ څه اړتیا لرې چې زما عکاسي کوې؟ نو غوسې ته څه اړتیا ده؟ زه ستاسو سړی نه یم. یا ته زموږ سړی نه یې. ته بیخي زموږ د قوم نه یې. نورې خبرې مه کوه. ته زموږ سړی نه یې. دا اوس ستا خبرې دي چې ته یې کوې؟ زموږ د قوم څخه نه یې. په سمه درته وایم بالا ولاړ سه. نور مه پازوه. ته ځواب راکړه. تاسو د خپلو ساتونکو احترام نه لرئ. ما خو هیڅ نه دي اسرائیلو کړي. د پوځ خلک داسې خبرې کوي. د ده پر اوږه یوه جمجمه ده. د پر درشۍ باندې. دا خلک بیا د کومې خطې دي؟ دې ډل ته اګمار ویل کیږي. اګمر یو ډول اربکیان دي. یعنی په عادي ژوند کې یو عادي غاصب یهودي دی، خو کله چې د پوځ دریشي واغوندي بیا عسکر او پوځي دی. موږ د ناداو سره د لیدو لپاره د زنوټا څخه لرې ولاړو، خو دا غاصبو یو کس زموږ په تعقیب پسې راستولی و. دوی دلته هم دي؟ هو دا هم پوځي دی. هو ښه دا پوځي دی. ته څوک یې؟ راغلی. څه ډول اسناد غواړې؟ איזה אישורים צריך? ته ځواب راکړه. زه ستا څخه پوښتنه کوم چې کوم اسناد باید ولرو؟
تاسو د خپلو ساتونکو احترام نه لرئ. د اکتوبر د 9 څخه تاسو د فلسطینی ټولنو سره څه ډول ما خو چلند هیڅ نه دی کړی. هو رښتیا ما څه نه دي کړي. زه چې هر څه کوم ستاسو دپاره او ستاسو د امنیت دپاره یې کوم. هر څه چې زما په وسه پوره وي. خو بیا هم تاسو دا ردوئ. موږ تاسو په ډول یو. موږ خو دواړه اسرائیلیان یو. ستا دغه ډول بې ځایه خبرې او پروپاګند مې ډېر ځوروي. په دا بله ورځ د صهیونیستانو یوې ملاتړې ادارې دا انځوریزه پر خواله رسنیو خپاره کړل او نادو یې پکښې یو غدار معرفي کړی و. ویسټ بانک ته زموږ سفر پر همدې ځای پای ته رسیږي. اوس هم ډیر مهم څه سته چې باید په ډاګه کړل سي. موږ د بندو دروازو شاته یوې غونډې ته را دعوت سولو. موږ د بیت المقدس څخه د یاون پر لور ووتو، هغه ځای چې د غزې څخه لږ لرې دی. د غاصبینو اصلي اداره د دې لپاره سرحد ته نږدې غونډه نیسي چې ترڅو په غزه کې د میشتېدو لپاره لومړنۍ یهودي کورنۍ وټاکي. موږ یوازنۍ هغه رسنۍ وو چې دلته راغوښتل سوي وو. کله چې مې پر غزه د بمباریو غږونه واوریدل نو احساس مې کړل چې زموږ خلک قوي دي. موږ په نړۍ کې ظلم له منځه وړو. پر غزه د اسرائیلو د بمونو غږونه لا اوریدل کیږي، خو دوی دلته پر دې بحث کوي چې هرې کورنۍ ته به څومره مځکه ورسیږي او دا چې د غزې خلک به د وطنه شړل کیږي. دا روا دی چې وایي شړې او مځکه ورڅخه واخلي. دا زموږ ده او که د خدای خوښه وه پر دې مځکه به موږ اوسېږو. دا د ماشومانو د روزنې دپاره یو ډېر ښه ځای دی، خو په لومړیو کې ډېر کسان نه ورځو. هر چاته به 1 کیلومتر مربع مځکه ورکول کیږي چې دا ډېره مځکه ده. نه یو نه دوه نه درې، تاسو یو هم نه. ولې باید چې آرام خوب ته پرېږدو؟ تاسو به بیا پر قراره خوب ونه کوئ. زه یې نه پرېږدم چې په غزه کې پر آرامه خوب وکړي. غزه زموږ ده. په همدې شپه چې غزه تر بې رحمه بمباریو لاندې وه، دوی لومړۍ کورنۍ په کښتیو کې پورته کړې او د هغه چا د ځمکو د اشغالولو دپاره یې اماده کړې څوک چې په بمونو او یا هم د لوږې وژل کېدل. دلته د میشتېدلو هدف دا دی چې غزې ته څومره نږدې کېدای سو چې ورنږدې سو، تر څو غزه مو تر سترګو لاندې وي، ځکه تر دې وروسته به ټوله غزه د یهودو وي. خدای کول اسرائیل به یې ګټي. موږ به د اسرائیل او صهیونیستانو بریا په غزه کې مشتېدل خپل سترګو.